د اوښکو باران یوټیوب چینل ټولو مینوالو لیدونکو په دغه ادبي او هنري خپرونه کې را سره ساحل خاکسار شتون لري. خاکسار صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. علیکم سلام. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه او ستاسو د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې ټول به ښه. مننه خاکسار صاحب. خاکسار صاحب پیل به یې له ترنمه وکړو، بیا به وروسته بنډار وکړو. مهرباني. په لومړي سر کې به درته یو څو ټپې وکړم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. زستا په مړو سترګو مین یم یما که خلق نور ګومان کوي ړانده دي شینا اوس با د بل چا سره خاندي نو ورتا بوای چې مین در باندې یما د نیمې ریمل د زوما د پاتې لارې مل د خدای جوړ شا مینا د میلمنې جنۍ یاري ونو نه میزان خلاص کړ نه خلاص لغام شوما د ناچارۍ میرمن واخلما سړی بست لوی د بل زړه بساتی نا د یار یوا نیمه خبرانو د میرنۍ مور د سپیړې په شان وینا خدای دا مور یې لیونۍ کړې نو مین پرې زه یم اوسې بل تا ورکوینا او مرګ هسې بدنام دی او تکلیف خو زندگی ورکوي مرګ هسې بدنام دی او تکلیف خو زندگی ورکوي مړه چاته سنوا ای دردونه خو ژوندي ورکوي مړه چاته سنوا ای دردونه خو ژوندي ورکوي. ډېره مننه. خاکسار صاحب دغه ټپیزه تا ته به ډالۍ وي چې نشي واده په کور زړه شي چې په دیدن د ورور مړه شي ټوټې وړه شي د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب د مشه په نکریزو سر لاسونه. خاکسار صاحب تاسو شعر نه لیکئ، آیا د شعر لیکلو هڅه مو کله کړې او که نه؟ اکمل صاحب د شعر لیکلو هڅه مو کړې اما نه یو توانېدلي چې کله شعر ولیکو. ډېر ښه. خاکسار صاحب تاسو د غږ مینوال سخت زیات دي. انجینر دکتور قدرت الله حبیب ستاسو د غږ مینوال دی. کله مو دا فکر کړی چې دومره لوړ شخصیتونه به ستاسو د غږ مینوال جوړیږي او ستاسو د غږ ارمانجن وي؟ هغه څوک چې زمونږ د غږ مینوال دي ټول د خوشحاله موږ هیڅ هم نه یو د دوی مخکې
او زموږ غږ د دوی نه قربان دی. مننه. خاکسار صاحب یوه بله پوښتنه ډیری ملګرو بیګا په فیسبوک کې کړې وه چې خاکسار صاحب د کوم شاعر شعرونه ډیر ترنم کوي، دغه نومونه. ما خو شعرونه ترنم کړي، البته د هر هغه شاعر چې ښه شعر لیکي ترنم کوم. د حافظ امیم صاحب او د یرغل د دغه ملګرو شعرونه زیاتره وخت ترنم کوم. ښه، ډیر ښه. یرغل صاحب یادونه یې وکړه، انشاءالله په راتلونکو خپرونه کې به یرغل صاحب هم موږ سره میلمه وي. خاکسار صاحب زه ملګرو همدا غوښتنه کړې وه، البته په کومنټونو کې راته شوي وو چې ته ډېر مه غږېږه، او خاکسار صاحب پرېږده چې موږ ته ترنمونه وکړي. خاکسار صاحب ستاسو د غږ په تلوسه کې ډېری اورېدونکي به بل ترنم اورو. د یرغل صاحب دا څو بیتونه دي تاسو ته ډالۍ. څومره چې زلمې زمونږ د کلي دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. څومره چې زلمې زمونږ د کلي دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. ښکلی ننګرهار له ښکلو دومره ډاک، ښکلی ننګرهار له ښکلو دومره ډاک. ته به وایې ټول دلته راغلي دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. نن شپه مې د بیا ټوله غمو سره، نن شپه مې د بیا ټوله غمو سره، نن مې ورته بیا ډېر ډېر کتلې دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. سترګې مې چټي هسې لږ سرې ښکاري، سترګې مې چټي هسې لږ سرې ښکاري. نن مورې ما ولې ژړلې دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. ښکلي که هر څو په کاڼو ولې مونږ، ښکلي که هر څو په کاڼو ولې مونږه مینانو ته ښاغلي دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. ستا او د زرداد ترمنځ توپیر څه دی، ستا او د زرداد ترمنځ توپیر څه دی. ولې ونې تا هم ډېر وژلي دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. بس خو که په شر کې دي که غرب کې دي، بس خو که په شر کې دي که غرب کې دي. ټول پښتانه ښکلي 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 دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. ورک دې شي او مړ دې شي یرغل څوک دی، ورک دې شي او مړ دې شي یرغل څوک دی. نن بیا ربار ته دا ویلي دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. څومره چې زلمې زمونږ د کلي دي، ټول د ځان پسې لیونې کړي دي. زیاته مننه. خاکسار صاحب نړۍ مننه. دغه څو شعرونه تا ته به ډالۍ وي چې زړه مې دی چې زړه مې لږ په لار کما، تا نه قرار کما، او ستا د عادتونو ته چې ګورم او یاره ګمان نه کوم که د یار کما. بیا هم مننه خاکسار صاحب. زه یو پوښتنه بل لرم چې زه د 3 ترنم ویونکو نومونه اخلم، البته تاسو د یو انتخاب حق لرئ: بخت جمال کریمي، موسی خیل یا سر وصال. یو انتخاب. بخت جمال کریمي البته ښه ترنم کوي.
دا نور ملګري هم ښه ترنم کوي خو بخجمال ته بیا زیات ښه ترنم کوي. ښه د خاکسار صاحب د خوښې ترنم ویونکی بخجمال کریمي ده. بخجمال کریمي به هم انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به موږ سره یي. بخجمال کریمي نو نه یوازې د لغمان ویاړ بلکې د ټول مشرقي ویاړ ده. خاکسار صاحب ملګرو غوښتنه کړې وه چې ته خبرې مه کوه خو ما سره خبرې اوږدېږي. یو بل ترنم اورو هغه نه وروسته بیا خدای پاماني واخلو. ډیره مننه اکمل صاحب. په دې وروستۍ کې به درته د فردوس بشرمل صاحب یو څو بیتونه ووایم. پتنګ راغلی زه د ځمکې له امته یمه چې را پرېوتی ستا د سترګو له جنته یمه. پتنګ راغلی زه د ځمکې له امته یمه چې را پرېوتی ستا د سترګو له جنته یمه. چاته د پورته کتو هم نه یمه ستا له وجې چاته د پورته کتو هم نه یمه ستا له وجې چاته د پورته کتو هم نه یمه ستا له وجې د ملامته جانان سترګې یمه ښکته یمه چې را پرېوتی ستا د سترګو له جنته یمه. ټول دنیا ته لاړ شو ګر ځکه خپل یې نه کړې ټول دنیا ته لاړ شو ګر ځکه خپل یې نه کړې ټول دنیا ته لاړ شو ګر ځکه خپل یې نه کړې. پر ما ډاډه راز زه ستا پخوانی پتا یمه چې را پرېوتی ستا د سترګو له جنته یمه. آب حیات راته پکار ستا له کوثرې خولې دي آب حیات راته پکار ستا له کوثرې خولې دي آب حیات راته پکار ستا له کوثرې خولې دي. زه جل وهلی او محروم له دې رحمته یمه چې را پرېوتی ستا د سترګو له جنته یمه. تا کړی ضد د بشر ملا چې غږېږي به نه تا کړی ضد د بشر ملا چې غږېږي به نه تا کړی ضد د بشر ملا چې غږېږي به نه. ضد کې خو زه تا نه پنځه ګوتې اوچته یمه چې را پرېوتی ستا د سترګو له جنته یمه. پتنګ راغلی زه د ځمکې له امته یمه چې را پرېوتی ستا د سترګو له جنته یمه. زیاته مننه. نړۍ مننه خاکسار صاحب. خاکسار صاحب چې ترنم کوم ما داسې فکر نه کوم چې زه به دلته یم. شنو درو مې همداسې چکرې را چکرې وهلې خو چې کله ترنم یې خلاص شو ما چې ورته فکر شو ما ویل زه خو ده سره ناست یم زه غرونو کې نه یم خاکسار صاحب سره یم. خاکسار صاحب دغه یو ټپه تا ته به ډالۍ وي چې کوژده پرې شي واده پرې مه شي واده پر ما شي لیونی درپسې شومه. ښه نړۍ مننه. دا د اوښکو باران مقصد همدغه دی چې داسې ورک لالونه پیدا او تاسو ته در پیش کړي. دا د اوښکو باران یوټیوب چینل ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران عبدالمعز علیزی او وحید ساغزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخونکی رب مو سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله کامیابه او سرشاره اوسئ. مننه.